سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. د حضرت حکیم لقمان صاحب رحمت الله علیه 50 غوره نصیحتونه. اول، د ګټې او زیان لپاره خپل عزت له منځه مه وړه. دوهم، ملګري ته د راز خبره مه کوه، کیدای شي چې سبا ستا دښمن شي. دریم، د خلکو هومره لحاظ کوه چې ځان خراب نه کړي. څلورم، له جنګ او فتنې څخه په ډډه ګرځه. پنځم، په مجلس کې له خلکو څخه مخکې مه ویده کېږه. شپږم، مړي بد مه یادوئ ځکه چې ګټه نه لري. اووم، د میلمه په وړاندې چاته مه غوسه کېږه. اتم، خلک د خلکو په وړاندې مه رسوا کوه. نهم، بې ځایه وینا کوونکي او لوی کوونکي مه اوسه. لسم، که د ژبې له زیان څخه ځان ژغورل غواړئ نو چوپ اوسه. یولسم، چوپتیا او خاموشي خپله پانګه وګرځوئ. دولسم، له بدذاته خلکو څخه د وفا تمه مه کوئ. دیارلسم، چوپتیا خپل شعار جوړ کړه چې د ژبې له شر نه خوندي شي. څوارلسم، که تاسو له چا سره محبت نشئ کولی نو له هغه څخه نفرت هم مه کوئ. پنځلسم، ما ادب له بې ادبانو څخه زده کړ ځکه چې دوی به کوم ناوړه کار وکړ ما به له هغه څخه ځان وژغورو. شپاړسم، په مجلس کې خپله ژبه په کنټرول کې وساتئ. اوولسم، په کوم حالت کې چې اوسئ پر هغه خوشحاله اوسه. اتلسم، په هر چا مه بدګمانه کېږه که نه نو په دنیا کې به هیڅ دوست او خواخوږی ونه مومې. نورلسم، په لمانځه کې د زړه، په مجلس کې د ژبې، په غوسه کې د لاس او په دسترخوان د ګېډې ساتنه کوه. شلم، د خلکو د هوساینې لپاره کوښښ وکړئ. له خلکو څخه مه ډارېږئ او په خپل منځ کې په مینه سره ژوند وکړئ. 21م، هغه راز چې له دښمن څخه یې پټ ساتي دوست ته یې هم مخکاره کوه ځکه کیدای شي چې دا دوست مو یو وخت دښمن شي. 22م، هر وخت خپل مرګ په یاد ولرئ. 23م، ځوانمردي د ځان عادت وګرځوئ. 24م، که چیرې خلک ته په هغه صفت موصوف کړي چې ته یې وړ نه یې نو مغروره کېږه مه ځکه د ناپوهانو په وینا هیڅکله هم له تیږې څخه زر نه جوړیږي. 25م، دنیا د غلو مورچه ده، په دې کې په هوښیارۍ او پوهې سره ژوند کول پکار دي. 26م، مرګ داسې شی دی چې معلوم نه دی چې کله به راځي، له وړاندې ورته تیاری نیول پکار دي. 28م، له ستونزو څخه مه ویرېږه ځکه چې ستوري په تیاره کې ځلیږي. 28م، د لمر ختلو پر مهال مه ویده کېږئ ځکه چې د عبادت پر مهال ویده کېدل بدبختي ده. 29م، د غصې په حالت کې د خپل لاس ساتنه کوئ. 30م، که عزت غواړئ تمه غوسه کړه له هغه څه چې د خلکو په لاس کې دي او په هغه څه چې خدای جل جلاله درکړي راضي اوسه. 31م، په کوم نعمت کې چې شکر وي د هغې پای نشته او په کوم نعمت کې چې ناشکري وي د هغې پایښت نشته. 32م، الله جل جلاله او مرګ هیڅکله له یاده مه وباسه، خپله ښېګړه د بل بد هیر کړه. 33م، ډېر اورئ او لږ غږیږئ. 34م، په خېټه وږي خو په حکمت ماړه اوسئ. 25م، په خپله هم نیکي کوئ او نورو ته هم د نیکۍ تلقین کوئ. 36م، په هر مجلس کې چې د الله جل جلاله ذکر کیږي ګډون پکې کوئ او د بدو خلکو له ناستې څخه ځان لرې ساتئ. 30م، رښتیا خبره مه پټوئ او دروغ خبره له سره مه کوئ. 38م، له پوهانو سره ناسته ولاړه غوره کړئ، دا کار په ستونزو کې له تاسو سره مرسته کولی شي. 39م، له احمقانو او ناپوهه خلکو سره انډیوالي مه کوئ، دا په ستونزمن وخت کې ستاسو کړاوونه لا زیاتوي. 40م، لکه باران چې وچې ځمکې لمدوي دغه راز له عالمانو سره ناسته ولاړه د سړي زړه تاند او رڼوي. 41م، بېروزګاري اړتیا رامنځته کوي او اړتیا په دیندارۍ کې خلل اچوي، فکر ته زیان رسوي او میړانه له منځه وړي. 42م، که چیرې مو کوم کار بل چاته سپاره نو پوه سړي ته یې وسپارئ، که پوهه په ګوته نه درتلو نو په خپله یې کوئ، که نه نو هېڅ یې مه کوئ. 43م، په علم سره زړه داسې ژوندی کېږي لکه وچه ځمکه په باران. 44م، د عقل په څېر هېڅ دولت نشته او د جهالت په څېر هېڅ غربت. 45م، د دنیا کړاوونه اسان وګڼئ او مرګ هېڅکله مه هېروئ. 46م، د علم په مرسته د انسان وحشت او ډار له منځه ځي. 47م، د دنیا په کارونو کې دومره بوخت اوسه څومره چې د عمر پاتې دی. هیڅوک نه پوهېږي چې زما عمر به څومره پاتې وي، کیدای شي یوه ګړۍ وروسته یې مرګ میلمه شي ځکه نو د چا چې دا تصور وي هغه به ولې دنیا کې ځان بوختوي. 48م، د الله جل جلاله عبادت د هغو اړتیاو په اندازه وکړه چې خدای جل جلاله پورې تړلی دی. ژوند د مړینه بیا ژوندي کېدل، وروستی حساب، جنت ته تلل او همیشنی ژوند ټولې اړتیاوې یوازې په الله جل جلاله پورې تړلي دي. ځکه نو مطلب دا دی چې انسان دې همیشه د الله جل جلاله په عبادت کې بوخت وي. البته د الله جل جلاله له خوښۍ سره سم د دنیوي اړتیاو د له منځه وړلو لپاره کار کول هم عبادت کې داخل دي.
49 د هغه مقام په اندازه عمل وکړه چې په قیامت کې د ځان لپاره غواړي. هر څوک غواړي چې په آخرت کې تر ټولو لوړ مقام وي، نو ځکه د لوړ مقام ترلاسه کولو لپاره پرله پسې هڅو او زیات زحمت ته اړتیا ده. او 50 پر ګناهونو باندې جرأت باید په هغه اصرار استوار وي چې تاسو د الله جل جلاله په عذاب وکړئ شئ. د الله جل جلاله په عذاب خو یوه شیبه هم صبر کول ممکن نه دي، نو ځکه د لږ وخت لپاره هم د ډېرې لږې ګناه جرأت نشي کېدی. دوستانو که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ چې تاسو ته هم نور دغسې په زړه پورې معلومات راټول کړو او د ویډیو په شکل کې درته خپاره کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره د ګونګرو نشان هم ووهئ. دا ویډیو د ثواب په نیت ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.